سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. قدرمنو دوستانو، د ډاکټر ثروت علي د نوم سره به تاسو ټول اشنا یې او هغه به پیژنئ، ځکه چې هغې د خپل ښایسته اداکارۍ په مټ په پښتنو ځان پیژندلی دی. خو نن سبا هغه په سختو حالاتو کې ده او د ډېرې سختې بیمارۍ سره لاس او ګریوان ده. د هغې خپه هم ماته شوې ده. معلومه نه ده چې اکسیډنټ یې کړی او که څه وجه ده. او اوس مهال د پېښور په لوی هسپتال لیډریډنګ کې د علاج لاندې ده. د ډاکټر ثروت علي غریبۍ د هغې په علاج کې رکاوټ جوړ کړو، ځکه چې هغې سره د علاج لپاره پیسې نه وي. خو کله چې په سوشل میډیا باندې د هغې تصویران وایرل شول، نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د هغې د علاج اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ډاکټر ثروت علي علاج به په سرکاري خرچه باندې کیږي. او د لیډریډنګ هسپتال ډاکټرانو او عملي ته هدایت جاری کړي دي چې د ډاکټر ثروت علي علاج دی ډېر په ښه توګه باندې ترسره شي او د هغې نه د 1 روپۍ هم نه اخیستل کیږي. د عوامي نیشنل پارټۍ صدر ایمل ولی خان هم د ډاکټر ثروت علي د علاج لپاره د باچا خان ټرسټ له اړخه 1 لک روپو اعلان کړی دی او پیسې هم هغې ته سپارل شوي دي. ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې ویلي دي چې نیشنل پارټي همیشه د خپلو فنکارانو سره وخت په وخت ولاړه ده. ایمل ولی خان خپلو خبرو کې په حکومت هم ټکونه کړي دي. ویلي دي چې حکومت باید د فنکارانو لپاره خصوصي پیکیج اعلان کړي او د فنکارانو ملاتړ وشي. دوستانو، رښتیا هم چې د ډاکټر ثروت علي په دې حال باندې خفګان پکار دی. الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي. د نورو اداکارانو غوندې نه ده چې یا یې فحاشي خوره کړې وي یا یې کومه بېحیایي کړې وي، بلکې همیشه یې تاریخي او مزاحیه ډرامې جوړې کړي دي او په دې باندې پښتانه خوشحاله ساتلي دي. مننه مو کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. درسره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.